لا پرون راځي دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده او هر څوک یې شیر کوي او د افغانستان اسلامي نظام پرې بدناموي. ملګرو دغه ویډیو موږ ته هم راورسېده، موږ وکتله، خو له کتلو څخه وروسته یې ډیر زیات ودردېدو او ډیر زیات پرې خفه شو، ځکه چې زموږ او ستاسو ټولنه داسې ده چې یو فردي جرم رخلي بیا په ټول نظام وراړوي. اول خو د دې ویډیو په کروالي کې شک دی چې دا به صحیح وي او که جعلي. نن سبا په AI باندې هم داسې خلک ویډیوګانې جوړوي، خو که بیا هم دا اصلي وي نو بیا باید یو فردي جرم په ټول نظام ورونه تپو. ملګرو افسوس دا دی چې زما واک او اختیار نشته. که چیرته هم زما واک او اختیار وای او یو داسې مجاهد او یو داسې عسکر داسې کار کولای چې د په دې ناوړه عمل باندې زموږ ټول اسلامي نظام تر پوښتنې لاندې راتلل، نو دته به مې داسې یو بېرحمانه سزا ورکوله چې د نسلونو به یاد ساتل. نننۍ ویډیو که څه هم موږ ته جعلي ښکاري، خو د دښمن له لوري د افغانستان ټول اسلامي نظام پرې بدنامیږي. په دې اسلامي نظام کې هغه څوک چې د خلکو حقونه خوري، رشوتونه اخلي او په اخلاقي فساد کې ښکیل وي باید هیڅکله هم معاف نشي او داسې سزا باید ورکړل شي چې نورو ته عبرت پاتې شي چې بیا هیچا هم په دې اسلامي نظام کې د داسې جرم جرأت هم نه وای کړی. همداسې لوچک او حرام خواره خلک مې له دندې ګوښه کول او په صنعتي کارخانو کې مې په سختو کارونو ګمارل. دا یو لوچک او منفور شخص د لاسه به ټول نظام تر پوښتنې لاندې راځي. زه هغه ټولو مجاهدینو ته وایم چې لږ د خدای روی وکړئ، لږ وښي او ځانونه اصلاح کړئ، انده تصویر اخیستلو او له هر هغه کار څخه ډډه وکړئ چې زموږ او ستاسو په وینو راوستل شوی اسلامي نظام تر پوښتنې لاندې راځي. ځانونه د ننني عصر له واقعیتونو سره برابر کړئ، ځانونه اصلاح کړئ، ځکه یو فردي جرم بیا ټول اسلامي نظام تر پوښتنې لاندې راولي. هر هغه څوک چې په دې اسلامي نظام کې په دندو بوخت دي او له خپل خراب چلن او بې احتیاطي له وجې د اسلامي نظام ته زیان رسوي باید پوه شي چې د خپلې ناوړه کړنې مسؤلیت به هم د همغه په غاړه وي. او په دې هم باید پوه شو چې دښمن تل د یو فرد تېروتنه په ټول نظام پورې تړي او ټول نظام پرې بدناموي. ترنو دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.